جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د ننګرهار ولایت د والي حیات الله حیات په مشرۍ د یو شمېر مشرانو، علماو او د بېلابېلو اقشارو استازو سره په کتنه کې وویل نړیوال اسلامي پوهنتون او د ټکنالوژۍ پارک په ننګرهار کې جوړیږي او د برېښنا د ستونزې حل ته به هم اساسي لار ولټول شي. ننګرهار والي حیات الله حیات د لړم په 23مه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لیدنې پر مهال جمهور رئیس غني د ننګرهار مشرانو او د بېلابېلو اقشارو استازو ته د ښه راغلاست پر مهال وویل د ننګرهار ولسونه تل د وسلوالو پر وړاندې په میړانه ودرېدل او د دوی له برکته زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د نازیانو په نیولو بریالي شول. هغه زیاته کړه جمهور رئیس په ټینګار سره وویل نړیوال اسلامي پوهنتون په ننګرهار کې جوړیږي او په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان کې د افغانستان سفیر ته لارښوونه کړې. هغه زیاته کړه د بهرنیو چارو وزارت هغه مسؤلین چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو هغوی به مجازات شي. ښاغلي حیات وویل د هیواد جمهور رئیس ورته اطمینان ورکړی چې په ننګرهار کې به د اداري کمپلیکس جوړولو لپاره بودیجه ورکړل شوې. په جلال آباد ښار کې د ټکنالوژۍ پارک او ملکي هوایي ډګر د جوړولو لپاره به هم امکانات برابر شي. هغه د برېښنا د نشتوالي له امله د ننګرهار د ولسونو د زغم ستاینه وکړه او د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د برېښنا ستونزې ته اساسي او دایمي حل لاره ولټوي. تاسو ته معلومه چې ننګرهار کې د ننګرهار ولسونو مدني ټولنو او علماء کرامو نور ټولو یو لوی کمپاین پیل کړی د دوه مهم موضوعاتو په اړوند باندې، یو پوهنتون او یو د برېښنا موضوع. په دې اړوند موږ بېګا د ولسمشر سره په کابل کې ناسته لرله چې په دې ناسته کې هم علماء کرام، متنفذین او مدني فعالان شامل وو، د تجاران او صنعتکاران وو. ولسمشر په ډیرو جدي ټکو سره وویل چې پوهنتون د ننګرهار د اسلامي پوهنتون په ننګرهار کې به جوړیږي. هغه چا چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نه دوی ته غلط معلومات ورکړی هغه خلک بعدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي او د هغو سره به جدي برخورد کېږي. د برېښنا په اړوند باندې ولایتي مسؤلینو او همدارنګه د برېښنا لوی ریاست ته دنده ورکړه چې دوی په بدیلونو باندې کار وکړي، که په سیمه کې د امنیت راوستلو دپاره وي څومره امنیتي قوت هلته پکار ده او که احیانا هغه بدیلې د لومړیتوب ورکول کېږي نو څومره پیسې پرې لګېږي چې هغې کې هم ولسمشر ژمنه وکړله چې بې برقه ننګرهار موږ ته د ناسور زخم ده، د ننګرهار ولسونه او ننګرهار موږ ته اهمیت لري، باید برق هلته هغه شي مستحکم شي او ټولو ته ورسېږي. د دې ترڅنګ یوه بله ستونزه د هوایي ډګر ستونزه وه چې په هغې کې هم ولسمشر ژمنه وکړله چې د نړیوالو سره اخته ده چې تر څو په ننګرهار کې د یو لوی هوایي ډګر دپاره پیسې پیدا کړي او ژمنه یې وکړه چې انشاءالله په همدغې کاري موده کې به د دې د بنسټ ډبره کېږي او دا میدان هوایي به د ننګرهار او د ټول مشرقي په کچه باندې جوړ شي. جمهور رئیس څرګنده کړه ننګرهار باید د دایمي برېښنا لرونکی وي او د دې لپاره به پانګوال د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته وهڅول شي. هغه زیاته کړه جلال آباد ښار ته د ختیځ لور ته د انکشاف کافي ظرفیت لري. په دغه کتنه کې چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار او یو شمېر دولتي مقاماتو هم حضور درلود. د ننګرهار والي حیات الله حیات د یاد ولایت د امنیتي وضعیت په اړه جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ او ویل امنیتي او دفاعي ځواکونه په نازیانو کې د دښمن پر ضد چاڼیز عملیات لري. نوموړي په دې برخه کې د ننګرهار د ولسونو د همکارۍ قدرداني وکړ. د ننګرهار والي په یاد ولایت کې د اصلاحاتو د بهیر چې ولسونه پراخ هرکلی کوي یادونه وکړه. هغه زیاته کړه د ننګرهار د مشرانو او علماء کرامو په منځګړیتوب د برېښنا د مزو پرې کولو ستونزه حل شوه. قومي مشر حاجي ملک نظیري وویل اسلامي نړیوال پوهنتون دې په ننګرهار کې جوړ شي، د ننګرهار برېښنا ستونزې ته دې اساسي حل لاره ولټول شي، ځکه په تېرو 40 ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له امله د ننګرهار تاجرانو او صنعتکارانو ته پرېمانه مالي زیانونه واوښتل او د ننګرهار ولسونه هم له دې امله زیاتې ستونزې وګاللې. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار والي په هلو ځلو د دې ولایت د بېلابېلو ستونزو د شریکولو او ورته د حل لار موندنې په موخه د جمهور رئیس سره د بېلابېلو اقشارو ناسته جوړه کړه.